دعا ته د ترغیب یو بل وجه قرآن کریم دا ذکر کړی ده چې الله رب العالمین قرآن کې ذکر کړی دی چې کم بندگان زمانه دعا غواړي زه د هغوی دعا قبلوم. الله رب العالمین د دعا ترغیب په دې طریقې ذکر کوي چې رب العالمین د قبولیت وعده کوي د هغه چا سره چې څوک د الله نه دعاګانې غواړي، او په دې کې هم دعا طرف ته ترغیب دی چې ستاسو رب هغه ذات دی چې دعا قبلونکی ذات او کریم ذات دی، نو ولې د هغې نه دعاګانې نه غواړئ؟ الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. او چې کله ستانه زما بندگان زما په باره کې پوښتنه وکړي، نو ته ورته ووایه چې زه نږدې یم د دعا کوونکي دعا قبلوم چې کله ما راوبلي، نو ما نه دې د قبلولو مطالبه وکړي او په ما دې یقین وکړي د دپاره چې دوی مقصد ته ورسیږي. نو دعا غوښتونکي په هغه وخت کې الله رب العالمین وعده کړې ده چې زه دعا قبلوم. دا وعده د قرآن کریم په بل آیت کې هم کړې، سورت آل عمران کې الله د صالحینو دعاګانې ذکر کړي او بیا فرمایي فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. دوی دپاره دوی رب استجابت او قبولوالی وکړو چې زه د یو عمل کوونکي عمل نه ضایع کوم، که نارینه وي او که زنانه وي. یوسف علیه السلام د الله نه دعا وغوښتله چې رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، نو الله وایي فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن. دعا یې غوښتلې ده چې یا الله زمانه د دوی دا مکرونه او فریبونه دا فتنه واړی. الله یې دعا قبول کړه او الله د قبولیت خبر ورکړه فاستجاب له ربه. زکریا علیه السلام د الله رب العالمین نه د یو نیک بچي مطالبه وکړه، هنالک دعا زکریا ربه. الله یې دعا قبول کړه چې یحیی علیه السلام الله ورته ورکړ. حدیث کې راځي، امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله نقل کوي، وی یستجاب لاحدکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یستجاب لاحدکم ما لم یعجل. الله د طرف نه ستاسو د یو تن دعا قبلیږي تر څو چې هغه جلتي ونه کړي، او جلتي دا ده چې دی وایي دعوت فلم یستجب لی، ما الله راوبله او زما دعا قبول نه شوه. نو څنګه چې قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته د دعا د قبولیت خبر را کړی، همداسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موږ ته د دعا د قبولیت خبر را کړی چې دعا قبلیږي. بل حدیث کې هم داسې راځي چې د الله نبی فرمایي دعا قبلیږي. هغه فرمایي ان ربکم تبارک وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه بدعوى أن يردهما صفرا ليس فيها شيء. ستاسو رب حیاناک ذات دی، کریم ذات دی، هغه له د بنده نه حیا ورځي چې بنده هغه ته لاسونه اوچت کړي، حیا ورځي چې دا لاسونه څنګه زه خالی واپس کم. یعنی الله رب العالمین نه چې بنده دعا وغواړي رب العالمین دعا قبلی. دعا د جنتیانو صفت دی. قرآن چې موږ ته د دعا ترغیب را کوي،
نو دا خبره ذکر کوي چې دعا د جنتیانو صفت دی. کوم انسانان چې جنت ته داخل شوي دي هغه خپل مابین کې د یو بل نه پوښتنه کوي چې دی جنت ته تاسو څه شی راوستلی؟ نو هغې خپل مابین کې وایي موږ به دعاګانې ډېرې کولې. قرآن کریم کې الله فرمایي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بعض انسانان با جنت کې بعض ته مخامخ شي پوښتنې به ترې کوي چې تاسو جنت ته څه شی راوستلی؟ نو دوی به ووایي چې مونږه په خپل اهل کې دنیا کې یریدلو الله په مونږ احسان وکړ او مونږ د دې ګرم هوا د دې ګرم اور د عذاب نه وساتلو. انا كنا من قبل ندعوه. دا وجه دا وه چې مونږ به د الله نه مخکې دعاګانې غوښتلې الله به مرابله. نو الله احسان کوونکی او مهربان ذات دی. قرآن کریم یو څلورمه طریقه مونږ ته د دعا دا ذکر کوي چې دعا د نیکانو بندگانو صفت دی او مخکني نیکانو انسانانو به د الله نه دعاګانې غوښتلې. قرآن کریم کې الله د صالحینو تذکره کوي نو فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دا نیکان بندگان هغه کسان دي چې هغوی خپل اړخونه د خپلو بسترونه جدا کړي دي. الله د یرې او د طمع په حالت کې رابلي او هغه مال چې الله ما دوی ته ورکړی دی د هغې نه خرچه کوي. همدغه وجه ده چې دعا د انبیاو صفت دی او قرآن موږ ته د انبیاو دعاګانې نقل کوي. آدم علیه السلام د الله نه دعا وغوښتله چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الله موږ په ځان ظلم کړی دی که ته موږ ته مغفرت ونه کړې او رحم ونه کړې د تاوانیانو نه به شو. نوح علیه السلام دعا وکړه الله قبوله کړه فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. ابراهیم علیه السلام دعا وکړه او الله قبول کړه وی وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء رب شقيا. موسی علیہ السلام دعا وکړه الله قبول کړه فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. زکریا علیہ السلام دعا وکړه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة او الله دعا قبول کړه. ټول انبیاء په بارک الله فرمای انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دا مخکني انبیاء صالحین شو دوی په نیکو اعمالو کې ډېره جلدي کوله او موږ به د یرې او د مینې په حالت کې رابللو او موږ ته به ډېره عاجزي کوله. همدغه وجه ده چې کوم بندگان الله رب العالمین نه رابلي الله هغوی ته زجر ورکوي تهدید ورکوي. الله فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بیا فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هغه کسان الله ول دعا ذکر کوي بیا چې څوک د دعا د عبادت نه تکبر کوي ځکه دلته مخکې د دعا عبادت ذکر دی به جهنم ته داخلیږي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يسأل الله يغضب عليه. څوک چې د الله نه سوال نه کوي دعاګانې نه غواړي الله دغه انسان ته غصه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په انسانانو کې ډېر عاجز انسان هغه دی چې هغه د دعا نه عاجز وي او په انسانانو کې بخیل انسان هغه دی چې هغه د سلام نه بخیل وي. دعا عبادت دی د دې کول باندې الله راضي کیږي ځکه رب العالمین حدیث کې راځي نعمان ابن بشیر زدنه فرمایي
چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې هغه به فرمایل الدعاء هو العباده، دعا عبادت دی. او بیا دا آیت لسته وقال ربکم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.